د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته افغان حکومت ډیر سخت غوسه شو او ډیر سخت غبرګون یې ښکاره کړ. ملګرو راځئ چې افغان حکومت څه غبرګون ښکاره کړی دی په دغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان کورنیو چارو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې غندلې دي. یاد وزارت نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه د کابل کې د پاکستان د سفارت له لارې د پاکستان حکومت ته خپل رسمي اعتراض رسولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته له بېلابېلو پاکستاني او بهرنیو رسنیو سره پر دې موضوع غږېدلی دی. نوموړي د بي بي سي یلدا حکیم سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د بندیانو تبادله پیل کړي او ورکم باید دوام وکړي. تر دې وړاندې ښاغلي قریشي رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې افغانستان دې له پاکستان سره خپلې ستونزې د مخامخ خبرو له لارې او د امریکا له مداخلې پرته حل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې بي بي سي ورځپاڼې ته وویل ښاغلي قریشي له څو ورځو راهیسې د افغانستان کورنیو چارو په اړه غږیږي چې دا په خپله یو ډول لاسوهنه ده. د وزارت په اعلامیه کې راغلی د افغانستان حکومت باور لري چې لازمه ده د پاکستان د ښه ګاونډیتوب د سیاستونو له مخې په بېلابېلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګولو په برخه کې عملي اقدامونه یا ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې د غیر مسؤلانه ویناوو څخه باید ډډه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د سفارت له لارې پاکستان حکومت ته په استول شوي یاداښت لیک کې د ښاغلي قریشي وروستۍ څرګندونې په کلکو ټکو غندل شوي هم دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې نو ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.